بسم الله الرحمن الرحیم. سبحانك الله. د ځینو مالیکولونو هندسی شکلونو وړاندوینه. پای کې لومړی موږ سره CH4 دی. نو CH4 ما سره AB څلور ډوله مرکب دی. یعنی ما سره مرکزیتم سره څلور اشتراکي جوړې دي، څلور بانډډ پیر دي. یعنی هغه الکترون جوړې دي، څلور هغه الکترون جوړې چې هغوی په اړیکې جوړولو کې برخه اخیستې ده. موږ ویسپر تیوري له مخې دا باید داسې کېښودل شي د اشتراکي جوړې د الکترون جوړې دوی ترمنځ د قوه ټولنه کموي. نو د میتان دپاره ښه ساختمان به دا وي چې هغه څلور مخیز راشي. نو دا که کاربن موږ واخلو، صحیح ده، دلته به هایدروجن 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 او زاویه چې ده دا به 9.5 وي. صحیح ده. SO2 که موږ واخلو، دې باندې موږ تېر لیکچر کې بحث کړی. SO2 نو د سلفر ډای اکساید سټرکچر موږ سره دا کوک دی، د تتراهیدرل دی، تتراهیدرل سروجهی او د کوک ساختمان دی. دا ولې؟ ځکه چې په سلفر ډای اکساید کې یو سلفر دی او د سره یو آزاد الکترون جوړه هم ده. دغه آزاد الکترون جوړه د ویسپر تیوري له مخې زیات ځای نیسي. نو کله چې زیات ځای نیسي نو دا ساختمان ده او دا ما سره AB 2L ټایپ کمپاوند دی. L باندې یو لون پیر، یو آزاد الکترون جوړه لري او دوه اشتراکي دوه اشتراکي اړیکې لري. نو AB 2L ټایپ کمپاوند دی او د سټرکچر چې دی کوک دی. سمه ده. بل موږ سره کاربن ډای اکساید، کاربن ډای اکساید خطي دی. دا ما سره AB 2 ډوله کمپاوند دی. AB 2 ډوله، صحیح ده. او آزاد الکترون جوړه دا نه لري مرکزي عنصر، نو دا ما سره خطي ساختمان لري. ساختمان یې څه دی؟ خطي دی. نو دلته به کاربني، دلته اکسیجن اکسیجن اکسیجن، زاویه به 180. بل کمپاوند موږ سره سلفر ټرای اکساید دی. نو دا موږ سره دریزولي دی، ترایګونال دی، ترایګونل پلینر دی. دا د ساختمان دریزولي یا مسطح. او د هغې مثال به داسې چې د ډول چې دی AB 3 ډوله دی. مرکزي عنصر سلفر دی، دلته اکسیجن دی، دلته اکسیجن دی، دلته او زاویه چې ده د 120 ده. اکسیجن اکسیجن اکسیجن. بیا H2CH2 C ډبل بانډ CH2. نو دوی دا ساختمان چې دی ما سره څه دی، دا په یو پلین کې دی. نو د دوی زاویه چې ده 120 ده او دا مسطح دی. نو اصل کې دا داسې دی چې هر یو کاربن دلته زاویه چې ده 120 ده.
دلته هم هایدروجن دی، دې ځای کې هم هایدروجن دی، او دلته هم که هایدروجن واخلو نو دلته هم زاویه څه دی سولوشن ده، او دا زاویه چې ده دا هم سولوشن دی. د دې کاربن د دې هایدروجن او د کاربن ترمنځ نور کم کمپاوند پاتې شو. د دې موږ ویلو چې د زاویه یو ثلاثیه ده او دا هم خطي دی. صحیح ده. اوبو موږ ویلې وه چې د کوک ساختمان دی. اوبو او NH3 اسیتلین. نو ما سره زه اسیتلین واخلم. صحیح ده. نو زاویه چې ده موږ سره د یو ثلاثیه ده ساخت جوړښت چې هندسي شکل دی د خطي دی. صحیح ده. بیا H2O که موږ واخلو او دا AB دوه ډوله دی. H2O که موږ واخلو نو دا ما سره AB2L2 دی او د ساختمان هم کوک دی، بینډ سټرکچر لري. نو که زه اوبه واخلم نو دلته هم هایدروجن دی او دلته هم هایدروجن دی او دلته هم ازاد الکترون جوړه ده او دلته هم ازاد الکترون جوړه ده او دلته زاویه یو سلو څلور اعشاریه پنځه ده. صحیح ده. او همدلته به H2S هم تشریح کوو. H2S کې H2S دا همدغه AB2L2 دی. خو بل مشکل پکې دا دی چې اکسیجن وړوکی په نسبت د سلفر، اکسیجن وړوکی دی په نسبت د څه شي؟ په نسبت د سلفر. نو او بل اکسیجن برقي منفیت الکترونیګیټیویټي زیاته ده د سلفر. نو ما او بل دا چې په کوچني اتوم کې اشتراکي الکترون جوړې دوی ترمنځ ریپلشن دفع قوه زیاته. په کوچني اتوم کې اشتراکي الکترون جوړې ترمنځ دفع قوه زیاته او په مرکزي عنصر کې لوی اشتراکي الکترون جوړې د دوی ترمنځ دفع قوه کم وي. نو دوی ترمنځ دفع قوه زیاته ده. صحیح ده. دوی ترمنځ فاصله کمه ده، کوچنی اتوم د اکسیجن کنه د سلفر نه فاصله کمه ده، نو دفع قوه به زیاته. اشتراکي الکترون جوړو ترمنځ به دفع قوه زیاته. صحیح ده. چې کله دفع قوه زیاته شوه نو د اړیکو ترمنځ به انګل چې دی، زاویه چې ده دا به لوی. د دې وجه نه زاویه سلو څلور ده. اوس که موږ سلفر واخلو دا هم ازاد الکترون جوړه ده، دا هم ازاد الکترون جوړه ده. دلته چې ده د دوی ترمنځ فاصله زیاته ده. ده الکترونو ترمنځ چې ده فاصله زیاته ده، لارج ډسټنس دی، ځکه اتوم لوی دی. صحیح ده. نو کوم الکترونو جوړې چې پرتې دي دا به د سلفر د مرکزي اتوم نه لږ لري، ځکه د سلفر برقي منفیت دومره زیات نه دی، الکترونیګیټیویټي دومره زیاته نه ده. کله چې دا د سلفر اتوم څخه لرې شوي، د سلفر اتوم څخه دا کله موږ سره لرې شوي، نو دفع قوه به څه شي؟ دا به کمه به وي. کله چې فاصله لویه شوه
د الکترونو جوړو ترمنځ فاصله زیاته شوه نو دفع قوه به کمه شي او زاویه به کوچنۍ شي. زاویه به اشتراکي الکترونو جوړو ترمنځ به زاویه کوچنۍ شي. صحیح ده؟ د دې وجه نه زاویه چې د په سلفر ډای اکساید کې 2.2 ده تقریبا 2.5. نو تقریبا دوی زاویه بالکل فلیټ غوندې راځي، نوي ته نږدې ده تقریبا په هایدروجن سلفاید کې H2S کې. نو د H2O مثال او د H2S مثال هم تقریبا وشو. امونیا به واخلو. امونیا موږ سره دا موږ تېر لیکچر کې لږ تشریح کړی، دا ما سره AB3 L ډوله مرکب دی، یعنی اشتراکي الکترون جوړې پکې 3 دي او یو پکې آزاد الکترون جوړه ده. صحیح ده؟ نو دا پیرامډل ټایپ کمپاوند دی مثلا، او دې کې نایتروجن ما سره منځ کې دی، آزاد الکترون جوړه لري. صحیح ده؟ او دلته هم هایدروجن دې ته موږ پیرامډل جوړښت یو، او زاویه بدلته 1.2 نو یو آزاد الکترون جوړه تقریبا 2.2 درجه زاویه چیرې کمې. تتراهیدر خپله 4.9.5 زاویه وه. یو الکترون جوړه چې راغله هغه زاویه 0.2 ته راکمه کړه. بل الکترون جوړه چې راغله په اوبو کې زاویه موږ سره 0.9.5 نه راغله څو ته 0.5 ته.